السلام علیکم ګران ملګرو زموږ سلامونه ونه کې هیلې ومنئ. طالبانو له هند او پاکستان د کشمیر مسلې د سوله ییز حل غوښتنه کړې. طالبانو هندي کشمیر کې پر روان وضعیت خواشیني څرګنده کړې ده او له دواړه هیوادونو غوښتنه کړې چې دا مسله له معقولو او له سوله ییزو لارو چارو حل کړي. د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له لوري خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا صرف پرونه خبره شوې چې په کشمیر کې بیړنی حالت نافذ دی او هلته میشت مسلمانان له بد وضعیت سره مخ دي. دوی د جګړو ترخو تجربو ته په کتو پر هند او پاکستان غږ کوي چې زغم ولري او خپله ټوله هڅه وکړي څو په یاده سیمه کې له تشنج څخه کار وانخلي. په خبرپاڼه کې راغلي دوی د اسلامي همکارۍ سازمان، ملګرو ملتونو او ضد خیلو سازمانونو غوښتنه کوي چې په کشمیر کې د بې ثباتۍ مخنیوی کړي، خپل رغنده رول ولوبوي. خبرپاڼه کې کاږي د کشمیر مسلې ته د ځینو کسانو له لوري له افغانستان سره تړاو ورکول کیږي، خو دا مسله له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري او افغانستان نه باید د پردیو د سیالیو ډګر وګرځي. ګران ملګرو که تاسو زموږ ویډیو او دغه معلومات تاسو خوښ شوي وي نو زموږ ویډیو شیر، لایک او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.